بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو، د بل اړیوه میزبان زه یم ډاکټر ربستان مومند، د کمرامان اسدالله جران سره حاضر یم. موږ په مومند پریس کلب کې موجود یو او دلته موږ یو مشاعره راجوړه کړې وه زموږ د مشر، او دوی به هغه تفصیل تاسو ته ټول په خپله بیان کړي چې څه مقصد دپاره وه. دوی مخکې څومره کارونه کړي دي، اوس څومره کارونه دوی کوي، را روان وخت د دوی پراجکټ په کومه طریقه به د خیر سره دوی چلوي چې له مومند دپاره دوی لګیا دي. نو سر ډېر ټیم به نه خرابوو، اول خو سلامونه قبول کوي، خپل نوم هم دې خلکو ته وښیي او بیا د دې پراجکټ اراز او مقاصد څه دي. ډېره مننه ربستان صاحب، تاسو ډېره مونږ مننه ستاسو ډېره د مومند د ربي ټولنې د پریس کلب او د ټولو ملګرو چې کوم موږ سره مرسته وکړه د مشاعرې د لپاره. زه ټولو ډېر د کومې نه د هغې مننه. دا پروجیکټ چې دی نو بنیادي طور باندې زما نوم فهیم دی او منیجر پروګرام په طور باندې کار کوم فاونډیشن فور رول ډیولپمنټ سره. فاونډیشن فور رول ډیولپمنټ یا FRD تاسو که شاته ګورئ نو هغه هلویتاس سپیس سینټر کارپوریشن هلویتاس سره زموږ د هلویتاس په مرسته د مومندو په سیمه باندې یو پروجیکټ دی چې ته موږ لینډ اینډ واټر ډیولپمنټ هغه موږ دلته کې روان دی او هغې کې زموږ بنیادي طور باندې مقصد د هغې پروجیکټ دا دی چې د خلکو په خپله کې ورورولي بھایچاره زیاته کړو او سوشل کو ایگزسټنس چې ورته وایي هغه زیاته کړو. د دې په لړ کې موږ سره دوه درې کارونه دي چې هغه موږ کوو. هغې کې د دې خلکو چې کوم خپله کې د اوبو یا د ځمکې په حوالې سره خپله کې څه رړبدې راغلی دی یا څه جنګ جګړې شوي دي یا څه تنازعات دي چې هغه موږ حل کړو. او ورسره دا دی چې هغې دپاره موږ ټریننګ ورکړی دي. ستاسو د مومند د سیمې خلک موږ ټرین کړي دي چې هغه به د دې خلکو جوړ راوستو دپاره کارونه کوي. ورسره موږ د ادبي لحاظ سره یا کلچرل اکټیویټي ورته موږ وایو هغه موږ کوو او هغې کې دا د هغې یو کړي ده چې موږ د مشاعره نه وکړه. دا ستاسو د لوکل ټیلنټ چې کوم ځوانان دي زموږ چې کوم مشران دي او دلته کې چې کوم لوکل شاعران دي چې د هغې د ټیلنټ خلکو ته ښکاره شي چې دا خلک چې دي نو دا امن پسنده خلک دي. د دې خلکو خپل ثقافتي خپل کلچرل چې کوم څیزونه دي هغه دي ژوندي ساتلي دي او دا شاعران چې دي نو دا بیسیکلی د هغې د احساساتو ترجمانان دي. نو موږ د دې خلکو د انکریجمنټ دپاره د دې د حوصله افزایۍ دپاره دا دغه کړی دی چې د دې پازیټیو یو مثبت دغه لړ شي په خلکو باندې اثر راشي. نو دا د هغې یو کړي وه. د سره سره زموږ د ځوانانو دپاره به هم دی کې نور موږ کارونه کوو چې کې به د سپورټس ټورنامنټس وغیره هي دا څیزونه به د دې زموږ چې کوم دا نوی کل دی خاص طور باندې د ماشومان چې کوم سکولونو کالجونو کې دي د هغې دپاره به موږ ایکسپوژر وزټس هم کوو چې دا خلک به موږ هغه ځایونو ته بوځو چې د غټو یونیورسټو ته چې هغه ځای ماحول وګوري هغې ته لږ انکریجمنټ میلاو شي چې دوی دا خلک چې کوم دی نو خپل سټډیز کې خپل چې کوم سبق دی هغه خپل دغه باندې وکړي چې د هغه ځای دپاره هغې یو خوب چې دی چې هغه هغې تعبیر راشي ورته. جی لکه کله چې یو د پراجیکټ بنیاد ایښودل شي یو نوی کار شروع کېږي که نه دې کې ستونزې ډېرې زیاتې راځي انسان ته مخې ته. داسې څه ستونزه چې تاسو یې ناظرین ته په ګوته کړئ. زموږ خو د هر پروجیکټ چې کوو د هغې کې زموږ بنیادي دغه دی چې د هغه ځای د کمې سیمې باندې چې موږ کار کوو چې د هغه ځای د خلکو د خپل دا پروجیکټ ځان خپل پروجیکټ وګڼي ځکه چې دا هم د دې خلکو دپاره دی او چې دا خلک تر څو پورې د دې پروجیکټ خپل ځان سره نه تړي تر هغې پورې به د دې هغه اثر نه راځي. نو زموږ خو خوشقسمتي دا ده چې په مومندو کې زموږ د خیره سره ډېر موږ ته خلک ډېر ښه میلاو شو، ځوانان موږ ته ښه میلاو شو، هغوی په هر قدم باندې موږ سره مرسته کړې ده او دا نن تاسو د یو کامیاب دغه مشاعره تاسو وکته نو دا هم د هغې یو کړي ده چې دا خلک چې کوم دي نو خپله په دې سیز کې انټرسټ اخلي، خپله دلچسپي ده او زما په خیال دغه یو شی دی بنیادي چې کوم خلک خپل دا پروجیکټ خپل وګڼي نو بیا دا کامیابۍ طرف ته ځي. دا چې قایم شوی تقریبا وخت په څومره کېږي د دې او څومره کامیابي تاسو ترلاسه کړې ده په دې کې؟ زموږ پروجیکټ چې کوم د دې هسې خو FRD مختلف کارونه کړي دي خو هلویتاس سره چې کوم د هلویتاس په مرسته دا پروجیکټ دی نو دا په اکتوبر کې زموږ شروع شوی ده. اکتوبر نه پس بیا دې کې مونږ یو کار دا وکړو چې دلته کې دا چې کوم د خلکو خپل مینځ کې کوم مسلې دي د ځمکې او د اوبو حوالې سره هغې باره کې مونږ ته پته مونږ د دې خلکو نه خپل معلومات واخیستل
د هغې بیا هغې نه پس مونږ د دې خلکو چې کوم دا خلک دلته کې دي دې کې دا ځوانان او تکړه خلک چې کوم دي هغه مونږ فخر عالم صاحب چې دی نو د دې په مرسته باندې دلته خلکو نه مونږ ته خلکو خپله راکړل هغه خلک مونږ ټرین کړل هغه خلک اوس په دې کلو کې مختلف مسایلو باندې خپله کار کوي د هغې کار دا دی چې دا د دواړو فریقین جوړه راوستو دپاره هلې ځلې کوي او د دې رول چې کوم دی نو دا یو سپورټ ورکوي زموږ چې کومه ټریډیشنل جرګه سیسټم دی هغې له سپورټ ورکوي دا د هغې متبادل بالکل نه دی خو دا هغې له سپورټ ورکوي چې د هغې کوم کارونه دي چې هغې کې لږ اونته کې تیزي راشي او هغه کار په اسانه باندې وشي نو دا د اکتوبر نه سټارټ دی او دا به انشاءالله تر 2023 مارچه پورې دا پروجیکټ به روان وي. څومره مطمئنه چې اوسه پورې څومره کارونه شوي یا تاسو کومې هلې ځلې کړي د پښتنو ترمنځ هغه د عرصه یو شکل کې د اوبو په دغه کې یا د دوه کسه وړاندې هغې جوړولو کې دي څه کومې جرګې سیسټم دی هغې کې څومره پورې تاسو مطمئن یاستئ د خپل کار نه؟ ډېر ښه خبره تاسو وکړه زموږ خپل د دې کلچر عیسی و او د دې موږ ته پته ده زموږ اکثر مسلې چې نو هغه صرف او صرف د انا د لاسه وي هغې کې ټولو کې غټه مسله د انا وي چې هغه انا یو طرف ته شي په دې کې زموږ د ځوان کل چې کم دی دا ډېر زیات اهم رول ادا کولی شي چې دی لکه تاسو ته ښه پته ده چې داسې مسلې راشي نو د دې د اثرات چې کوم دی هغه پوره په نسلونو باندې چې د هغې د پلار نیکه نه یو کیسه را روانه ده هغه نو نسانو پورې هغه چلیږي نو دا ځوانان چې کوم دي دي کې اوس شعور راغلی دی دوی په دې پوهې دي چې د دې نور څه اثرات دي د دې معاشي اثرات دي د سماجي اثرات دي او هغې په وجه باندې دا ځوانان چې کوم دي نو موږ خو ډېر زیات مطمئن ځکه یو چې کله موږ میډیټر ټریننګ کوو د مومندو حوالې سره خاص طور باندې زه دا ویلی شم چې زمونږ د هلویتاس چې کوم کنټري ډایرکټر ده چې هغه راله او هغه پریزنټیشن کېده او هغې چې کله هغه وکته نو هغه لکه بالکل حیرانه پاتې شوه چې یاره ما خو ویل چې دا به چېرته د ټرایبل ایریاز نه خلک راغلي دي دوی به چېرته پته نشته کم قسم خبرې خو چې هلته کوم پریزنټیشن زموږ د ځوانانو او زموږ د نوي کول والا خلکو چې کوم وکړو هغه یې وی چې لکه دا خو زما د تصور نه زیات ښه دغه دی نو موږ ته خو ډېر ښه سټارټ میلاو شوی دی موږ ته ډېر ښه ټیم والا کسان میلاو شو دلته کې نه ستاسو طرف د کمیونټي نه ډېر ښه خلک میلاو شو او موږ ډېر هیله لرو چې دا پروجیکټ به انشاءالله ډېر سکسسفول وي او که دا سکسسفول شو نو زموږ دپاره به یو ملاتړ او زموږ دپاره به یو بنیاد شي چې کیدای شي موږ مخکې دپاره هم څه کولی شو ستاسو د خلکو دپاره انشاءالله زموږ سپورټ به هم درسئ خو یو خیري سوال چې د ستاسو چې کوم پروجیکټ دی او کوم کارونه کوئ خلکو ترمنځ یا روغه جوړه راولئ یا نور څه مسلې حل کوئ خو د مشاعرې طرف ته یا شاعرانو طرف ته رجحان راتلل دا څنګه تاسو ذهن ته راغله دا خبره ښه شاعر چې دی نو شاعر زموږ د معاشرې ما تاسو ته څنګه وختي م خبره وکړه چې دا یو عکاس دی دا زموږ د معاشرې عکاسي کوي زمونږ دا پروجیکټ چې کوم دی نو دا بنیادي باندې دا یو چې کومه تاسو خبرو وکړه چې د خلکو خپله کې جوړې راوستل دا هم د هغې یو کړي ده دا شاعران چې کوم دي د خپل جذبات نه او زمونږ د خلکو دا لکه پازیټیو دغه مثبت رجحان مونږ دغه کول غواړو په دې معاشره کې چې دا خلک چې کوم دي د پازیټیو رجحان راشي چې دوی ښو څیزونو طرف ته راشي زموږ دا ځوانان چې کوم دي چې دا ښه طرف ته روان شي او د دوی چې دا کوم کارونه دي چې دوی کوم موږ سره به کوي په دې کې د دوی یو مثبت دغه راشي نو دا یو کړي ده د مختلف قسم دغه دي دې کې به کارونه کېږي او یو بل سره به دا څیزونه دغه کوي لکه د دې هغه بلډ آن موږ ورته وکړو که نه چې د یو د پاسه بل او د یو بل سره به دا یو ځای کېږي او د دې په اوورال موږ ته یو فایده رارسي څومره مطمئن شوئ نن د ګیدرینګ نه زه خو ډېر زیات مطمئن یم او ډېر خوشحاله روان یم دلته نه او انشاءالله تاسو سره به بیا هم راځو او دا څومره ډېر دې ته چې وایي چې د خلکو چې کوم په خپل د زړه نه دې کې شرکت وکړو څومره ښکلې ښکلې خبرې وشوې مونږ زده کړه وکړه لکه زما هم شاعرۍ تړو شو نو زمونږ خو دغه دی چې تاسو سره به مونږ بیا هم راځو تاسو سره به ګپ شپ لګو تاسو سره به مونږ کینو پاسو او دا پروجیکټ به مونږ کامیابو انشاءالله نو د هلویتاس شکریه ادا کوم خاص طور باندې چې مونږ سره مرسته کوي یورپین یونین دا فنډینګ دی د هغې په ترو باندې راځي مونږ ته د هلویتاس په ترو او مونږ به غواړو انشاءالله چې ستاسو د مومندو کې خوشحالي او ښه ورځ ووینو ډېره مننه ډېره شکریه الله مو بس بریالي لره چې دغسې د ښو کارونو پرمختګ ته لاس واچوئ او انشاءالله العزیز موږ چې څومره ینګ جنریشن دی او موږ به هم ورسره یې موږ مشران کشران به هم ورسره یې تاسو سره به هیلپ کوو ځکه چې تاسو داسې یو سټیپ اخیستی دی چې هغه دلته که شته دی نو وروسته پاتې شوی دی ځکه چې حالات داسې تېر شوي دي چې یو سړی په بل باندې اعتبار نه کوي یاسې نه چې زه دې سړي له واک ورکړم یا دا مسله راته ووایم چې دا راله حل کړه
هغه یو د بل نه هېرېږي بل د بل نه هېرېږي نو هغه کیسې پیسې پکې سیوا شوي دي انشاءالله والعزیز که داسې دا کوم سټپ تاسو اخیستی او الله تعالی پکې تاسو له کامیابي درکړه نو زموږ سپورټ به انشاءالله تاسو سره وي دا تاسو خو واورئ د خبرې ناظرین فهیم صاحب دا تاسو مخکې شیر کړئ خلکو سره چې داسې یو فاونډیشن هم دلته شته دی او داسې د الله د رضا دپاره کارونه کوي او په دې زمانې غواړم زه تاسو نه اجازت د بله ډیوه میزبان زه یم ډاکټر عربستان مومند د کیمرامین اسدالله جران سره د الله په امان